خبر خوشحال سادات څه وکړه او له طالبانو سره یې ولې ملاتړ وکړ؟ راځئ چې له جزئیاتو خبر شئ. دوستانو که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سترګې دې ونه کوم همدا اوس سره سرحد نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. راځئ چې له معلوماتو خبر شئ. د بي بي سي پښتو نیوز تلویزیون سره د جنرال صاحب خوشحال سادات د نننۍ مرکې څو مهم ټکي. خوشحال سادات وایي زما دریځ روښانه دی، زه نور په هیڅ ډول افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړم. که هر څوک بیا افغانستان جګړې ته ټیل وهي یا د جګړې اور زیاتوي، هغه که زما ورور یا پلار هم وي، پر ضد یې درېږم. ما ته دا مهمه نه ده چې واک یا قدرت د چا سره دی، ما ته فقط دا مهمه ده چې افغانستان آباد او افغانان خوشحاله وي. هغه وایي دا 40 کاله کیږي په یو او بل نوم افغانان وژل کیږي او افغانستان په اور سوځیږي، برباد شو. افغان د ازله خپلواک او آزاد قوم دی، نور یو بل ته د غلامۍ پیغور مه ورکوئ. خپل هیواد د غلامۍ او اشغال په نامه یوې بلې جګړې ته مه ټیل وهئ. هیڅ افغان ورور او پښتون د چا غلامي نشي کولی، نور خپل ورونه په دې نامه مه وژنئ. خوشحال سادات وایي افغانستان د اوله یو آزاد هیواد دی، افغانانو په ډیرو آزادولو واخیستو، تباه او برباد یې کړ. نور نه غواړو چې باید دا لړۍ ته د پای ټکی کیږدو. افغانستان آزاد و، آزاد دی او آزاد به وي. اوس یې وخت دی چې د آزادولو پر ځای یې آباد کړو. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نور چمړ شوی ویډیو، او که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په پای کې دونه کوم چې همدا اوس سره سرحد نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه معلومات تر تاسو ته ورسیږي. تر بیا مو ښه وخت، ښې چارې.